لاس کې قلم ورکړئ کتاب د هنر خوند ورکړئ لاس کې قلم د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا کونړ ولایت ته د خپل رسمي سفر پر مهال په داسې حال کې چې د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدري او د پوهنې چارواکو یې ملتیا کوله د همدغه ولایت د څوکۍ نورګل او نرنګ ولسوالیو د یو شمېر ښوونځیو له مسؤلینو ښوونکو او زده کوونکو سره له نږدې وکتل. د پوهنې وزارت سرپرست په نورګل ولسوالۍ کې د دوی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې خبرې وکړې او په ټولنه کې د پوهنې پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه په نننی عصر کې د دیني او عصري علومو زده کړه د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د یادې ولسوالیو د ښوونیزو بنسټونو مسؤلینو او استادانو د پوهنې وزارت د سرپرست سفر یو نیک ګام وباله او د یادو مرکزونو زده کوونکو نوموړي ته د ګلونو ګېډۍ په ورکولو سره ښه راغلاست ووایه. له بلې خوا د پوهنې وزارت سرپرست یو شمېر ممتاز زده کوونکي د نغدو پیسو په ورکولو وستایل. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د نجیب الله شهید منځني ښوونځي د بیا رغونې چارې په دې وروستیو کې بشپړې شوې. د دغه ښوونځي پر چارو 40,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یادې ولسوالۍ د خلکو له لوري ورکړل شوی دی. د کندوز ولایت مرکز اړوند د استاد عبدالله منځني ښوونځي نوې ودانۍ د یو لنډ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه. د ښوونځي د دغه نوې ودانۍ په جوړولو 14 میلیونه او 500,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د پوهنې د یو ملاتړ بنسټ لخوا ورکړل شوی دی. د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند په حاجي وزیر کلي کې د حضرت بی بی عایشه صدیقه دیني مدرسه د یاد ولایت د پوهنې مسؤلینو لخوا پرانیستل شوه. د دغه مدرسې ودانۍ چې 15 درسي ټولګي، یوه اداري خونه، د غونډو تالار او نور اړین ملحقات لري د 2 میلیونه افغانیو لګښت سره په یو جریب ځمکه کې جوړه شوې ده. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د کابل ښار د عمومي ښوونیزې ناحیې اړوند د عبدالله غازي لیسې د 7 بابا درسي ټولګیو او احاطوي دیوال د جوړېدو او ترمیم چارې پیل شوې. د یادو ټولګیو د جوړولو لګښت چې د پوهنې د ملاتړ بنسټ لخوا ورکول کېږي 9,541,902 افغانۍ اټکل شوی دی. او د نیمروز ولایت پوهنې رئیس الحاج مولوي ګل احمد حقانی لخوا په مرکز اړوند سیاده کلي کې د نورزاد لومړني ښوونځي په داسې حال کې پرانیستل شو چې د یاد کلي د اوسیدونکو سربیره استادانو او علما کرامو هم حضور درلود. دغه لومړنی ښوونځی د 3,800,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی چې 8 درسي ټولګي، 2 اداري خونې او نورې اړینې اسانتیاوې لري.